سلامونه درنو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته د پنه ډک داستان لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ. مرشد له مریدانو پوښتنه وکړه چې ستاسې په نظر څه شی انسان ښکلی کوي؟ یوه وویل سینګار، بل وویل ښې جامې، دریم وویل غټې بلوري او بادامي سترګې، څلورم وویل دنګه ونه، پنځم د بدن سپینوالی وښود او شپږم وویل د ځوانۍ عمر دی. مرشد د هغوی د ځوابونو له اورېدو وروسته له کڅوړې 2 پیالې راوویست. یوه ښکلې چیني پیاله وه او بله له خټو جوړه وه. په چیني لوښي کې زهر توی کړل او خټین لوښی یې د اوبو ډک کړ. دغه وخت یې مریدانو ته وویل کومه پیاله غواړئ چې ویڅښئ؟ ټولو خټینې پیالې ته لاس ونیو. مرشد وویل اصلي ښکلا معنوي ښکلا ده، که په هغې خبر شي په بل حسن به تنده ماته نه کړئ. یعنی د یو کس د مخ څېره به ښایسته وي خو د هغه باطن به خراب وي، او د یو بل کس به د مخ څېره ډېر ښایسته نه وي خو د هغه د باطن ښکلا به د هغه د ثروت نغمه لوړه کړې وي. د دواړو ترمنځ له ځمکې تر اسمانه فرق دی. لکه شاعر چې وایي ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي.